مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ د حدیبیې د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپله فتح وه او الله عز وجل فرمایي إنا فتحنا لك فتحا مبینا. بېشکه چې موږ تاته فتح او بری درکړی دي، ښکاره او معلومداره فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه سوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دي. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بیځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پرېښول. نو کوم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه، د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه استسوه. دلته نو اسلام پر ټوله جزیره العرب غالب سو. د پاره د دې چې د اسلام د کامیابی د پاره د دغه صلح نتیجه شرع معلومه سي، نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو. په مکه مکرمه کې 14 کاله و اسلام ته دعوت وسو، مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل شوي و د 150 نفرو په شاوخوا کې و. دا ټوله په 14 کلو کې چې تقریبا 80 نفر مسلمانان په مکه مکرمه کې و او 80 نفر په حبشه کې و. اوس نو بیا د حدیبیې تر صلح پورې، د حدیبیې صلح د هجرت په 6 کال کې و، یعنی د دعوت د شروع څخه 19 کال تیر شوي و. نو دغه د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو نفر راووته؟ 1,400 یا 1500 نفر. که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی وو او حالت هم په ښه ډول سره پر مخ روان وو، مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډیر لږ وو، فقط 1,400 نفر، او دا د هجرت 6 کال وو. نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر 6 کال پورې چې د دعوت 19 کال تیر شوي دي، د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان شوي دي 1,400 نفر دي. کچيري بیا شدي او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کو نو به 3,000 نفر سي.
مګر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکه مکرمه په فتح کې راوتلی و څو نفر و د هغو شمیر 10,000 نفر و فقط د حدیبیه تر صلح 2 کال ورسته چې د دې څخه مقصد داسو چې د حدیبیه تر صلح ورسته په 2 کلو کې د اسلام د پاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تیرسو 19 کلو کې نه وسوي نو تاسو وایست چې دغه صلح فتح ده کنه ده ټول غزاو ټول سریو ټول جنگو د اسلام د نشرولو د پاره دغه نتیجه نه ورکړي لکه د حدیبیه د صلح نتیجه نو ځکه الله جل جلاله دغه صلح فتح وبلل الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بشک چې موږ تاسو فتح او بری درکړی دي فتح او بری ښکارا او روشانه د پاره د دې چې الله جل جلاله وتعالى ستا په خواني تیرسي خطاوي او رستنی خطاوي درو بخشي ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناهو څخه پاک او معصوم دي خو د آیات شریف څخه داسې مقصد اخیستلای سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول د مخنی او رستنی کوتاهی کمی چې د علیه الصلاة والسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبه په سبب کوتاهی بلل کیږي هغه ټول ورته معاف دي او الله جل جلاله بل هیچاته داسې معافي نه ده فرمایلی ورونو مثال د ممنوعات څخه نه دي لکه د دنیا پاچاهان چې وي او فاتح او کامیاب جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي همدارنګ الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه فتح سره څلور امتیازات ورکړ اول دا چې د مخنی او رستنی ټوله کوتاهی ور معاف کړي دغه د معافی جمله الله جل جلاله بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅ نه ده فرمایلی په احادیثو کې راغلي دي چې دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټول شپه به په منځ تیرول تر داسې اندازې چې مبارک پښې به وپړسېدلې او د لیدونکو زړونه به پر سوځل کېده صحابه کرامو به عرض کړ چې یا رسول الله ولې دونه تکلیفونه پر ځان تیروي الله جل جلاله خو ستا ټوله پخوانی او رستنی خطاوي در بخښنې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل افلا اكون عبدا شکورا ایا شکر گزار بنده نسم او دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله دغه سيزيري خپل هغه بنده ته ورکوي چې هغه دغه زیری په اوریدلو سره بیبيري او بے پروا نسی بلکې نور هم د الله جل جلاله څخه ډیر زیات سي دا چې موږ ویل چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه صلح په مقابل کې څلور شی ورکړه اول دا چې د مخنی او رستنی ټوله کوتاهیه ور معاف کړه دوهم دا چې ويتم نعمته عليك او د دې د پاره چې الله جل جلاله د بکې او نور شارو په فتح سره خپل مهرباني پر تا پوره کړي دریم دا چې ويهديك صراطا مستقيما او الله جل جلاله وتعالى سما او صاف لار وشي الله جل جلاله به همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري څلرم دا چې وينصرك الله نصرا عزيزا او د دې لپاره چې الله جل جلاله ستاسو سره کومک وکي غالب او قوي کومک هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دغه الله هغه ذات دی چې سکون او اطمینان یې د مؤمنانو په زړه کې نازل کړي د پاره د دې چې د دوی د ایمان سره ایمان ورزیات کړي یعنی سره د دې چې دغه صلح د دوی د طبيعت څخه مخالفه و خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم یې عمل وکړي د ضد کولکو کافران نو سره یې ضد ونکړي نو دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجه نور هم زیات شوه دغه مسلمانانو
د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابت کړ چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنگ کولو او ځان قربانولو د لپاره حاضر یو، چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه، دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکارا سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصله په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کښېښوده، چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی په زړه کې واچول سو. بیا هم په سورة الفتح کې دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري، ترڅو چې الله عز وجل په 10 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. یعنی بشک هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي، د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربېره دی. فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. نو پس هر چا چې دغه بیعت مات کړي نو بشک چې دغه بیعت پر خپل ځان ماتوي، یعنی ضرر یې هم د ترسيږي. او هر هغه څوک چې پر هغه شی وفا وکړي چې د هغه عهد او وعده د الله جل جلاله سره کړی ده، پس ډیر ژر به الله جل جلاله د هغه وفا لوی اجر او ثواب ورکړي چې هغه جنت او د الله جل جلاله دیدار دی. او بیا په ورستنی آیات کې الله جل جلاله هغه کسانو ته اشاره کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې نه وراوتل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو د پاره راوغښتل، دوی وبېرېده او د خپل ځانو سره یې ویل: څوک په دغه بد حال کې چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه دشمنی پرته ده وځي، نو موږ ورسو او ځانونه ور تسلیم کو. دوی پر خپل ځانو وبېرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ووتل. الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ژر دی چې هغه پاتې سوي خلق چې د صحرایي عربو څخه دي وتا ته به ووایي دا چې موږ تاسو سره نه ولاړو، موږ زموږ مالو او زموږ کورنیو مشغوله کړو، یعنی تر شا مو څوک نه درلوده چې زموږ د مالو او زموږ د کورنیو پالنه وکړي. نو زموږ د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه. دغه اصلا هغه کسان و چې دوی په خپل مابین کې سره ویل: موږ د هغه خلقو وطن ته ورسو چې هغه دلته مدینه منوره ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یې ووجل. تاسو ګوري چې دغه تللي خلق به یو هم ژوندی رانسي، ټول به هلته ووجل سي. نو الله عز وجل دغه د دوی د زړه پټ حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مخه تر هغه ښکارا کوي چې مدینه منوره ته ورسیږي. ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسیږي نازل شو. پلار کې دا ور معلومه کړه چې تاسو صحیح او سالم مدینه منوره ته ورسیږي. نو به دغه خلق قسم عذرونه وایي او بهانه به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي. یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. دغه پاتسوي منافقان به په خپل ژبو هغه څه وایي چې د دوی په زړه کې نست. دوی په خپل زړه کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل هم یو ظاهري ریا ده. دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاتې کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په استکولو کې قدرت ولري. یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسو څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسو د ضرر او نقصان اراده و فرمایي.
یا الله جل جلاله ستاسې د نفع او فائدې اراده وفرمایي، هیڅوک د جل جلاله و ارادې ته تغییر نشي ورکولای. یعنی بل هیڅوک نشته چې نفع او ضرر دې د هغه په قدرت کې وي، بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسو کوي ښه خبردار. او په راتلونکي آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمره ته نه ووتل، او فرمایي بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. یعنی پرشتیا سره ستاسې د نه تک سبب دغه نه دی چې دا تاسې په خوله سره بهانې او عذرونه وایاست، بلکې تاسې ګمان کاوه چې بیا به هیڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګري مؤمنان و خپلو کورو ته صحیح سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو، دغه د مسلمانانو د تباهۍ ګمان ستاسې په زړو کې ښایسته سوی دی، او ګمان کړی و تاسې بد ګمان، او تاسې یو هلاک سوی قوم یاست. بیا نو الله جل جلاله د دغه صورت په نور آیاتو کې د خیبر وراتلونکي غزا ته اشاره کوي، هغه غزا چې تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې. ورونو، د حدیبیه صلح د مسلمانانو په زړو کې د نوې دورې شروع کېدل و، ځکه د اسلام او مسلمانانو په دشمنۍ کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت، هغه ډیر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح او میدان ته ووته، نو د مثلث د اضلاع څخه هغه قوي ضلع ماته شوه، یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات شو. درې قوتونه څوک وه؟ قریش، غطفان او یهود. غطفان خو در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي، مګر څرنګه چې په جزیره العرب کې قریش د بتپرستی نمایندگان او رئیسان و، د دوی په ګوشه کېدو سره د نور بتپرستانو توندي او تیزی پڅه شوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دشمنی حالت تر ډیره اندازې کم شو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کیږي. که بیا هم دوی یو جنگي اقدامات کړي وي، هغه هم د يهودو په شیطانت او خطا ایستلو سره سوي دي. مګر يهود پس له هغه څخه چې د مدینه منورې څخه وایستل سول، نو یې خیبر د خپلو دسیسو او خیانتو د پاره ځالګي وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګۍ اچولې او هلته چچان زیږول، د هغه ځای څخه د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینه منورې پر شاوخوا پراته و، هغه د مسلمانانو پر ضد لمسول، او په خپل يهودو په دې امیدو شپې تیرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کړي، یا لږ تر لږه ډیر تاوان ورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام داو چې دغه ځالګي د بین وړلو یا ورکولو د پاره په یو فیصله کوونکې جنگ لاس پوري کی. مګر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیه شروع و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو د پاره مناسبه موقع او ښه فرصه برابر کړ. او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگي او عسکري حرکتو زیات او ښکارو. نو ځکه دا به بې ځایه نه وي چې دغه مرحله و دوو حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې، د مځکې و پاچاهانو او آمرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودي، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډیر تکالیف او دردونه زغمل، جنگو او خطرو ته ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف داو چې دوی او د دوی دعوت سره پریښول شي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسأله تر جنگ د مخه ده.
د حدیبیه تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بنی فزاره د قبیله د یوې ټولۍ شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه، او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده. امام بخاری رحمه الله وایي دغه غزا تر خیبر 3 ورځې د مخه و، مګر د سیرت او غزاو ځینې علما دغه غزا د حدیبیه تر صلح د مخه بولي، خو د امام بخاری رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقعه داسې و، د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عیینه ابن حسن نومیدی او د غطفان د قبیله څخه وو، او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډیره قوي قبیله و، او دی د هغو کسانو څخه وو چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی وو. نو کوم وخت چې د ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیف شوي دي، نو یو امید پیدا سو چې یو بیا پر مدینه منوره حمله وکړي، او ول په خپل پر مدینه به حمله نه کوو، بلکې د مدینه منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینه منورې څخه لږ د باندې یو منطقه ده، او هلته د مدینه منورې د خلقو کشتونه او باغونه و. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېر درختې موجود وي، نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی ځنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو او شان هم ساتل کېږي. نو دغه خزاره چې د عیینه ابن حسن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عیینه ابن حسن زموږ په راتلونکي بحث کې ډېر ذکر کیږي. نو بیا یو څه معرفي کوم. عیینه چې د غطفان مشر او رئیس و، ډېر بې عقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی، یعنی هغه بې عقل چې اطاعت کیږي او امر یې چلیږي. عیینه د عقل، فکر او تدبیر خاوند نو، مګر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکي د قبیله عملی کاوه. 10,000 نفره لشکر یې درلودي. نو خزاره د دغه عیینه زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوشانو ساتونکي چې د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ زوی و، هغه شهید کړ. د هغه شذ او اوشان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شی کفایت وکړي. کم باغوانان چې هلته موجود و او دغه حال ولیدي، ژر د مدینه منورې او طرف ته رهیس و. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنگیالیو څخه په مخه ورغلی، هغه سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی د زموږ د پیاده لشکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نشته چې د په مثل سره دی پر پښو او پیاده جنگ کوي. د رضی الله تعالی عنہ په باره کې ویل کیږي چې تر آس چابک. کم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول، د رضی الله تعالی عنہ به تر د مخه کېدی. او دغه چابکیه په دغه غزا کې هم معلومه سو. دا د الله جل جلاله قدرت وو چې دغه تیزی او چابکیه پکې شو. نو کم وخت چې دغه خبر وسلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدی، دی په خپل د هغه آس څخه راکښته سو چې دی او یو بل نفر پر سپاره و، او دغه آس د طلحه رضی الله تعالی عنہ و نفر ته وویل ته دغه آس و طلحه ته ورسوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه واقعه خبر ک، او دی پر یو غونډي ودرېدی. د مدینه منورې پر طرف په ډېر لوړ आवाज ناره کړه، وا صباحا وا صباحا وا صباحا، چې دا د هغه وخت د خطر ناره و او د مدینه منورې ډیرو خلکو واورېده. سلمہ رضی الله تعالی عنہ پیاده او پر پښو په خزاره او دغه په ملګرو پسې رهیسو. کڅه هم دی رضی الله تعالی عنہ پیاده و، بیا هم په هغه پسې ورورسېدی او هغه نفر یې په غوښ وشتل. په دغه وخت کې هغه سړی هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه په حال خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکړي چې کومک کومک، او خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم و طرف ته پراټولیدو شروع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر
د سپرو یو ډله جوړ کړه چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنہ ویل تاسې د مخه درځئ موږ به ځانونه آماده کو او درپسې یو. اوس خو حمله د غطفان د طرفه وه او غطفان ډیره لو او قوي قبیله ده او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادګي ونیسي. نو د مسلمانانو اوله کوچنی ډله پسې ورهیسوه. اوس نو هلته په کفارو پسې چې اول نفر ورسېدی هغه سلمه رضی الله تعالی عنہ دی او بیا دغه د سپرو ډله په پسې ده چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنہ دی او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه کسان چې ځانونه یې آماده کړي وو چې ټوله 200 نفر وو او د غطفان د لشکر پر طرف ورهیسوه. البته دغه د 200 نفرو برابرېده یو څه وخت په بر کې ونیوي او بیا حرکت وکړي. خو هلته سلمه رضی الله تعالی عنہ لکه د مخه چې مدرته وویل په مشرکانو پسې ورسېدلی وو او هغه په غوښو وشتل. هغه چې په مخ ورته راواړاوه چې پر ده حمله وکړي د رضی الله تعالی عنہ به ځنې وزغستل او هغه نسوای پسې رسېدلی. هغه چې به بیرته رهیسي دی بیا پسې ورورسېږي او بیا یې په غوښو ولي. کفار چې مخ پر راواړوي دی بیا ځنې ځغلي. دغه معامله روانه ده چې هغه رهیسي دی په پسې وي په غوښو یې ولي چې هغه بیا مخ پر راواړوي دی ځنې ځغلي. اصلا د سلمه رضی الله تعالی عنہ مقصد دا دی چې دوی مشغوله کی او وزندوي. دوی غواړي چې هغه نور مسلمانان را ورسیږي او واقعا یې هم وزندول ترڅو چې کفار د یو غره په تنګینه نوتل. سلمه رضی الله تعالی عنہ وایي زه تر دوی لوړ وختلم او پر دوی می ډبرې راګلولې. زه دغه څه په پسې ترڅو چې د بیت المال د اوشانو څخه یو پریښاوه. بیا هم زه په پسې او په غوښه ولم ترڅو چې تر دیر شو زیات چپنی او دیرش نیزه وغورځولې. غواړي چې ځانونه سپک او هر هغه شی چې به غورځاوه ما به پر هغه ډبرې کښېښولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګری پوس. اوس کفار هم پوسوه چې دا سړی غواړي چې موږ وزندوي او تر شا لشکر په پسې دی. نو یې څه وکړه؟ خزاره د خپل درو نفرو ملګرو سره وسلمه رضی الله تعالی عنہ ته ورپاته سو چې دی منع کی او هغه نور نفرو ته ویل یاله تاسو خپل تکوي او مخ پر غطفان درځي. اوس نو دغه څلور نفر سلمه رضی الله تعالی عنہ منع کوي او دی مشغوله کوي. څو د مسلمانانو د سپرو هغه اوله ډله را ورسېده. د مسلمانانو اول نفر اخرم رضی الله تعالی عنہ او ترشا ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په پسیو او تر هغه وروسته مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ. د اخرم رضی الله تعالی عنہ څخه تلوار وسو. هغه نور ملګرو ته ونه کتل پر دغه څلور نفرو حمله وکړه. څرنګه چې د یو او هغه څلور نو اخرم رضی الله تعالی عنہ شهید ووجل سو. ورسته ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ پر هغه کافر حمله وکړه او هغه ووجل چې دغه کافر حبیب ابن عیینه د خزاره ورور. کوم وخت چې حبیب ووجل سو هغه نور درې نفر وتښتېده. په جنگ کې دا عادت وو چې چا به څوک ووجي د هغه مقتول سامان به د هغه قاتل اخیستی او دغه سامان ته سلبه ویل کېده. نو اوس کار د تلوار دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دونه وخت نه لري چې د وجل سوي نفر سامان واخلي. نو یې څه وکړه؟ ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ خپل پټو یا چپنه پر دغه وجل سوي سړی واچو چې دا د دې علامه ده چې دغه سړی ما وجلی او دای په هغه نورو سره هیڅ. ورسته عکاشه رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې د کفارو په ځینو نفرو پسې ورورسیږي. ځکه هلته دوه نفر و چې د کفارو تر شا پاتو او د پاتې کېدو سبب یې دا و چې پلار او زوی دواړه پر یو اوښ سپاره. نو دوه نفر پر یو اوښ معلومه خبره ده چې د نورو تر شا پاتې کیږي. نو عکاشه رضی الله تعالی عنہ ودغه دوه نفر ته ورورسېدی او د نیزه واره پر وکړي. یو نیزه تر دواړو وېسته. نیزه د یو په شان نه وته او د هغه بل تر نس راووته. دواړه په یو وار وبشل او د اوښ راولوید. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د سپرو اوله ټولي په کفارو پسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګری وهغه ځای ته راورسېده کوم چې هلته حبیب
ابن عیینه وژل سوی و. صحابه کرام ولیده چې یو وژل سوی انسان پروت دی او د ابو قتاده کالی پر پروت دی. ځینو مسلمانانو وویل انا لله و انا الیه راجعون. ابو قتاده ووژل سو. ځکه ښکاره خبره ده وژل سوی انسان او د ابو قتاده لباس. مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا داسې نه ده بلکې دغه نفر د ابو قتاده د طرفه وژل سوی دی ورسي وی ګوري. بیل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویني دا خبره یې وکړه. کوم وخت چې سړی لسکی رښتیا هم هغه حبیب ابن عیینه کافر او ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ وجلی. کفارو دغه تیشت په حال کې ډیر هغه اوشانی چې ورسره رهي کړی وي پریښول او مسلمانان په پسې دي ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یې د ذی قرد د ابو سره واړول. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله سل نفر را سره د دوی بسرونو ور پریکم او هغه پاته اوشانی به هم ځنی راولم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه اوس په غطفان کې شیدې شي یعنی ته نسب سره رسیدلای هغه اوس په خپل کورو کې دي او دا هم مشکله ده چې د دوی قبیله ته پسی ورسو ځکه دغه اوسه نفر په تلوار راووتل او د لوی جنگ د پاره آمادګي نه لري چې هغه دي هم د لسو زرو نفر سره وجنګیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په دغه ذی قرده کې یو ورځ او یو شپه تیر کړه او بیا امر وکړي چې بیرته درځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل خیر فرساننا اليوم ابو قتاده وخیر رجالاتنا سلمہ. یعنی نن ورځ موږ د سپرو بهتر او ښه نفر ابو قتاده دی او د پیاده و ښه نفر مو سلمہ دی. او سلمہ رضی الله تعالی عنہ وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په غنیمتو کې دوه حصے راکړي هم یې د پیاده حصہ راکړه هم یې د سپاره او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینه منوره ته د بیرته راتګ په وخت کې پر خپل اوشه ورسره سپور کړ. هغه د مسلمانانو شزه چې کفار ورسره بیولې و کوم وخت چې شپسوه وی کولای سوای چې په پټه د هغه اوشانو طرف ته ورسي کوم چې کفار ورسره بیولې و چې په هغه اوشانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو اوشه هم و. دغه شذي هغه اوشه چوک کړه او پر سپارس مگر اوس لار نه دور معلومه چې بیرته مدینه منوره ته ولاړ شي غواړي چې د کفارو څخه وتښتي مگر دغه طفان څخه تر مدینه منوره پورې ډیره لار ده او ور معلومه هم نه ده. اوس په حیرت کې د چڅوکی په اخر کې الله جل جلاله ته دعا او زاری وکړي ویل یا رب ته می پر سم لار برابر کړي او شی ولاړ کړه او هغه رهیس بیل دې څخه چې شزه یوي او بل خواته برابر کې او شی خپل اختیار او سر ته پرې شو او دا هم پر ځان نظر کړه کزه الله جل جلاله مدینه منوره ته ورسولم زبدغه اوشه د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالوم. اوشه رهیده څو اخر و مدینه منوره ته د شذ سره ورسېده. شذ د کفارو د شر څخه خلاص کړه. شذ هم پر دغه صحیح سالم رسیدو د الله جل جلاله حمد وای. شذ و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او خپل قصه ورته وکړه او ویل یا رسول الله ما پر ځان نظر ایښیو کزه الله جل جلاله خلاص کړم زبدغه اوشه د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل سبحان الله ډیر بد مکافات او بدله دی ورکړه هغه خلاص کړي او ته حلالوي دا وفاده په عوض د دې چې وې نازوي ځکه ته خلاص کړي ته حلالوي او بل دا چې دغه اوشه ستا ملک نه دی ته څنګه هغه شی نظر اجدي چې ستا ملک نه وي ته مالک نه نو هر شی چې څوک مالک نه وي هغه نظر کړي دا نظر باطل دی. دا هم یو فقهي مسله و. د دې غزا څخه دا معلومه سوه چې ځینو عربو تر اوسه پورې دا جرأت او دلاوري درلوده چې پر مسلمانانو حمله وکړي سره د دې چې اوس د مسلمانانو سره قوت او طاقت شته. د خیبر د غزا سبب د هجرت د اوم کال د محرم په میاشت کې د خیبر غزا پیښ شوه. خیبر یو ښار دی چې څو قلاوی پکښې وي او ډیر زراعت یې درلودي
چې د مدینه منورې په شمال کې واقع دی او تقریبا او یا میله د مدینه منورې څخه لري دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه درو دشمنو ډلو کې چې قریش، یهود او غطفان و، د هغه تر ټولو قوي او معاند ډلې څخه د حدیبیه د صلح په واسطه فارغه او پوره په امان سو، نو یې دا اراده وکړه چې د هغه پاتو دوه ډلو سره چې یهود او غطفان و خپل حسابونه تصفیه کړي. دا هم د دې لپاره چې په منطقه کې پوره امن او صلح راسي او مسلمانان د هغه پرلپسې خونړیو جګړو څخه د الهي رسالت او تبلیغ ته فارغ شي. څرنګه چې خیبر د دسیسو او مؤامرو ځالګي و، د عسکري حرکتو او د جنگو د راپارولو معدن و، نو دا وړ او مناسب و چې د مسلمانانو نظر اولا وهغه ځای ته ورواوړي. موږ باید دا نکو هیر چې د خیبر يهود هغه کسان دي چې د مسلمانانو پر ضد د کفارو ډلې سره راټول کړي. د خیبر يهود هغه کسان دي چې د بني قریظه يهودي و غدر او خیانت ته تشویق کړي، او بیا یې د مدینه منورې د منافقینو، د غطفان د قبیلو او اعراب سره د مسلمانانو پر ضد ارتباطات او اتصالات درلوده. پر دې ټولو سربېره دوی په خپل د مسلمانانو د جنگ لپاره ځانونه آماده کول چې په دغه کارو سره دوی مسلمانان په پرلپسې تکالیفو کې اچولي وو. حتی دوی هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو د پاره د قشه جوړه کړې و چې د يهودو د دغه کارو په مقابل کې مسلمانان مجبور سو چې دغه د سیسه جوړونکو د مشرانو د وجلو د پاره لکه سلام ابن الحقیق، اسیر ابن زرام او داس نورو ډلې ولېږي. مګر د يهودو په مقابل کې د مسلمانانو واجب او لازمي وظیفه تر دغه هم لوه، خو مسلمانانو دغه لازمي وظیفه په دې سبب زندوله چې هلته یو بل لوی او قوي شریر او عنادي دشمن د دوی په مخ کې موجود وو چې هغه قریش وو. کوم وخت چې مسلمانان د هغه قوي دشمن د مواجهه او مخامخ کېدو څخه فارغ شوه، نو دغه مجرمینو سره د محاسبې لپاره هوا صاف شوه او د دوی سره د حساب ورځ رانږدې شوه. وخیبر ته وتل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا لپاره د لشکر په تیارولو امر وکړ، نو دا یې هم ورسره اعلان کړ چې الله جل جلاله د خیبر په فتح کولو وعده را سره کړې ده. خیبر فتح کیږي ورونو. دا خو تاسو ته معلومه ده چې خیبر زراعتي ځمکه و او ډېر باغونه پکښې و، خلک هم مالدار و، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرط کښېښاوه چې د خیبر د فتح کولو د پاره به فقط هغه نفر را سره ځي چې حدیبیه ته را سره تللی و. کوم څوک چې حدیبیه ته نه و را سره تللی هغه نه غواړم او نه به را سره ځي. مګر اعراب او منافقونو چې واورېده چې خیبر فتح کیږي او د خیبر د فتح وعده یقیني وعده ده، ځکه دا هر چاته معلومه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله جل جلاله د خیبر د فتح وعده را سره کړې ده، نو خامخا خیبر فتح کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هر شي په باره کې پیشګویي کړې ده هغه پر هغه قسم پیښ شوی دی او د هغه مخالف اړخ نه دی پیښ شوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل خیبر د بل هیڅ ځای په باره کې نو فرمایلی چې خامخا فتح کیږي. نو دغه نور نفر یعنی اعراب او منافقین هم پوسوه چې دغه وعده حق ده، نو یې د غنیمتو طمع پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل موږ پرېږده چې تاسو سره ولاړ سو، موږ غواړو چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد وکړو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بیل د حدیبیه د نفر څخه بل څوک به نه را سره ځي، خو اعراب او منافقین ډیر زاری کوي، وای یا رسول الله موږ په کارو مشغوله وو، موږ کورنی مشکلات درلوده، ځینې کارونه او عذرونه راته پیښ و چې حدیبیه ته نه ولاړو، خو اوس د وتلو اجازه راته وک. موږ د الله جل جلاله په لار کې شهادت غواړو، موږ د جهاد د اجر او ثواب څخه ما محرومه کوه.
کم وخت چې دغه خلقو ډېر زاری وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د حدیبیه تر نفرو زیات که څوک غواړي چې زما سره خیبر ته ولاړ شي ولاړ دي شي مګر هغه نفر لره په غنیمتو کې حصہ نشته کم څوک چې د جهاد اجر او ثوابونه غواړي شهادت غواړي را سره ولاړ دي مګر هو په غنیمتو کې حصہ نه لري نو هیڅوک نور سره ووتی هغه د شهادت ارزو یې څسوه هغه د جهاد شوق یې څسو ټول د خدای خبرې وي د منافقینو او ضعیف الایمان خلقو دغه حال هم الله جل جلاله په قران کریم کې تر دغه پیښې د مخ ښکارا کړی وو کم چې د سوره الفتح په 15 نمبر آیات او نور آیاتو کې فرمایي سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله یعنی کوم وخت چې تاسو د خیبر و غنیمتو ته رهسي چې دغه غنیمتونه واخلي ژر د چې هغه د حدیبیه څخه پاتې شوی خلق و تاسو ته وایي موږ پرېږدي چې تاسو سره ولاړ شو دوی اراده لري چې د الله جل جلاله حکم بدل کړي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ودوی ته وایي هیڅ کله به تاسو زموږ متابعت او ملګرتیا ونه کوي همدارنګ الله جل جلاله لا پخوا فرمایلی و یعنی تاسو د دغه غشتنی په باره کې په خاله ماته الله جل جلاله هدایت کړی وو چې تاسو په دې سفر کې هیڅ کله نسئ تلای کولار سي نو د دې تک معنا داس و چې د الله جل جلاله په حکم کې تغیر راغلی حال دا چې د الله جل جلاله په احکامو کې هیڅ کله تغیر او تبديل ناراضي فسيقولون بل تحسدوننا نو بیا به دوی درته وایي چې تاسو زموږ سره حسد او عناد کوي یعنی دا د الله جل جلاله امر نه دی چې موږ بنځو بلکې تاسو نه غواړي چې موږ ته ګټه او فایده ورسیږي تاسو غواړي چې د غنیمت مالونه یوازې تاسو ته پاتې شي بل كانوا لا يفقهون الا قليلا دا څه نه ده لکه دوی چې وایي بلکې دوی په اسلام او د اسلام په دین نه پوهیږي مګر ډېر لږ دا نه پوهان په دې نه پوهیږي چې د مسلمانانو د زهد او تقوا مرتبه دونه لوړه ده چې دوی و دنیوي ګټو ته هیڅ نه ګوري نو کله چې په دوی کې د مال او دنیا حرص نه وي موجود نو پر تاسو به ولي او د چشي په سبب حسد کوي الله جل جلاله نور هم پس فرمایي قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يعني اے محمد صلى الله عليه وسلم هغه پاته سو خلقته چې د اعراب څخه دی وای جرد چې تاسو به د یو قوي قوم و جنگ تر او بلل سي چې یا به تاسو د هغو سره جنگ کوي یا به هغه قوم مسلمانیږي نو که تاسو په هغه وخت کې دغه بلون کې امر ومني او په جهاد کې مملګرتیا ور سره وکړه نو به الله جل جلاله تاسو ته اجر او ثواب درکړي یعنی اوس خو دغه د خیبر غزا ته نسیتلای خو بیا په ورسته کې نور ډیر جنگونه راتون کېدي او د ډیرو سختو جنگي قومو سره د مسلمانانو جنگونه پیښیږي او دا جنگونه به تر هغو دوام لري چې ترڅو دغه قومونه د اسلام په دین مشرف شي یا د جزیه په ورکولو د اسلام تابع شي نو که تاسو پرشتیا سره د جهاد محبت لري نو هلته جهاد وکي خپل تر او مړانه ښکارا کوي چې الله جل جلاله به ډیر اجر او ثواب درکړي ورونو دغه جنگي قومو څخه ډیر قومونه مراد او مقصد دي چې د هغو په جمله کې مفسرینو دغه قومو په تفسیر کې د بنو حنیفه قبیله چې د مسیلمه الکذاب قوم دي حوازن یا ثقيف چې د حنین په غزا کې مقابله ورسره وسوه هغه مرتدان چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې سخت جنگونه ورسره وسوه یا د فارس روم خراسان پښتونخوا او نورو قومو او قبیلو چې د خلفای راشدینو په وختو کې سخت جنگونه ورسره شوي دي ذکر کړی دي خاصتا په کابل کې ډیر سخت جنگونه وسوه چې تر ډیره مودې پورې اوږده شوه
پښتانه څو واره مغلوبه سوي او بیا به یاغیان سوه. د اصحاب کرامو لوی جنگي قهرمانان لکه حضرت تمیم او جبیر رضی الله تعالی عنهما هلته شهیدان سوه، او د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ټول افغانستان د اسلام په مبارک رڼا منور سو. وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، او که پراتلونکو جنگو کې هم پاتې سواست نو لاړاست لکه د مخه چې په حدیبیه کې پاتې سواست، نو الله جل جلاله به وتاسو ته ډیر دردناک عذاب درکړي. او بیا الله جل جلاله و مؤمنانو ته خطاب کوي او ورته فرمایي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. الله جل جلاله ستاسو سره د ډیرو غنیمتو وعده کړې ده چې تاسو به واخلي، او جریه درکړه دغه غنیمتونه چې دغه اوس په خیبر کې اخلي. تر دې وروسته به ډیر نور غنیمتونه واخلي چې د هغو د جملې څخه یو هم دغه اوسنۍ د خیبر غنیمت دی چې تاسو به واخلي. وکف ایدی الناس عنکم، او الله جل جلاله بند یا منع کړه لاسونه د خلقو ستاسو څخه. د ناس څخه دلته ډیر خلق او قومونه مقصد دي. اول د قریش لاسونه د مسلمانانو څخه د هغه صلح په واسطه بند شو، بل په خیبر کې د يهودو د طرفه مسلمانانو ته کم خاص ضرر او تاوان و نه رسېدی، او بل د مسلمانانو په نه موجودیت کې د هغو کورو او کورنیو ته چا د تجاوز او ضرر لاس و نه غځاوه. ولتكون آیة للمؤمنین ويهديكم صراطا مستقيما، او چې دغه کار د الله جل جلاله د قدرت نقشه او علامات د مؤمنانو د پاره، یعنی مسلمانان دی وپوهیږي چې الله جل جلاله څونه قادر دی او د مسلمانانو درجه په الهي دربار کې څونه ده، او رستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پوره کېدونکې دي، او الله جل جلاله وتاسو ته سم لار درشي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.